هلکه بولګیا مالا خو سلګ باندې چلو شو لکه ولې ماما ولې بس مالا چلو ولې د سکارو کوم زما څخه مو کا خبره ولې هاي زما خدایا تا خو څوک شتم ده هلکه چاري دی خو راشه ډاکټر صاحب چې چل شو د شابه زرا ده ډاکټر صاحب چې چلو شو یعنی د کینه تاریخ پته نه لګي په منډه ورشه کنه کلی ته خلک خبر کا امبولانس راوړی ډاکټر صاحب هسپتال ته رسو شابه راځه چې زه خپل امبولانس راواله زر راځه شابه زمونږ امبولانس خو بل مریض وړلی راځه بل چا نه به راواله زر راځه شابه هلکه سی چل حامده ډاکټر صاحب ورتاو شوی دی امبولانس راواله راځه چې زه وبسم هلکه زمونږ امبولانس خو بل کس وړلی یاره راځه بل ځای نه به راواله زر راځه کلیوال ډاکټر صاحب ورتاو شوی دی چې زه هسپتال ته وړو کوم ځای ورتاو شوی هغه ورتاو شوی شابه زر راځه دغه ډاکټر صاحب ورتاو شوی دی امبولانس په کار دی ټول کلي کې ګورځي امبولانس نشته نو زه صحیح دی راځئ چې چل ته راوکړم شابه زر راځئ راځئ یې ګرالې راغلو امبولانس خراب او بس الو وعلیکم سلام پلار خل راغل څه دی سوپر شانو امبولانس کې دی او ته دلته سواړی کې مونږ ته ایثار شئ که بس سبا راورسو او که بله ورځ که به لارې وپار نه شو چې چل ولو نه شو صحیح ده سړی ډېر زیات خراب دی ډېر خراب دی ماما خو داسې کار دی چې په دې ځای باندې کښېنئ تاسو دلته او پرېږدئ چې رسۍ په قراره وخیږي او ډېر خراب دی که په کاته وړو نور خرابېږي موږ هم خرابېږو او دا خبره هم صحیح ده قراره خو به څه وکړي خی جی ټیک ټاک السلام علیکم میډیا والی تاسو نه لګ انټرویو کوله شو بالکل کولی شي کینه جی کیمرا فټ کړ موږ ډیر وختي خبر شو چې یاره داسې یو مریض دی او چې کوم دی تاسو یې وړئ په امبولانس کې که نه بالکل نو دا خو غرونه علاقې دي موږ ته خو یو د دې امبولانس پته هم نه وه بله مسله چې لکه دا خو سار دا حادثه شوې ده که نه نو په دې کې دا دومره ټایم څنګه ولګېد دا ټایم خو پکې ځکه ووتو چې اول نه خو زموږ د امبولانس نه تیارېدو په دې باندې ډېر ټایم خوارۍ باندې تیار کړو نو بیا سوکونه نو چې رالو نو هغه دومره غټ غرونه دي او کړي دي او په کاته کوزېده دي بیا په بره خاته دي نو اول دغه چلخه کوو خاطر ماته دا ووایه که نه مامو چې لکه دا کس چې دی دی خو سیریس دی نو دی تاسو دلته ایښی ولې دي نو دا لږ ډېر سیریس دی او خراب دی نو موږ پرېږده چې دلته په قراره سا وخېږي او نو دې مري موږ اوس هم مرو چې په کاته ځو نور ډکه که نه روړونه نشتي دغه نشتي غرونه دي او په دغه ځای کې کېناستو تاسو دا کوم سوپر شانګله امبولانس چې دی که نه دا سروس په کوم کوم ځای کې دی ځای نو دا خو په تورو کمرو کې هم شته په ټانګۍ کې هم شته دا خو په باوړو کې هم شته په مساحلو سر کې هم شته دا خو په بګري لنګري کې هم شته دا زموږ په ګړاکا کې په مایراګۍ کې هم شته نو دا خو زموږ دغه ځای کې دا چلیږي چې دغه ځای ته لکه تاسو په ټوله شانګله کې چې کوم دی دا خپل ایجاد دی لکه سوپر شانګله امبولانس بالکل دا زموږ خپل ایجاد دی
او دا مونږ جوړو او دغه شان دا کسانو کې وړو او دغه نشته دی. ښه ملګري ستانه به یو څو تپوسونه وکړو. ته ماته دا ووایه که نه چې تاسو خو لکه نن سبا څومره ترقیاتي کارونه کېږي په دې ملک کې، لکه په د دې روډونو او د دې دپاره څومره فنډونه راځي، لکه نو ستاسو په دې شانګله کې ولې دا سهولت نشته د روډ دا یا مثال په طور نور داسې سهولیاتو؟ یاره جی خبره دا ده چې زمونږ دا شانګله کېدی پاکستان کې نه ده لکه. نو تاسو مینوالو وکاته چې دوی ډېر زیات ګیلهمن دي د ضلع شانګلې چې دې خلکو انتهایی زیات تکلیف دی دوی ته. نو د خپلو زمونږ چې کوم د دې ځای چې کوم لیډران دي واکداران دي هغو ته زمونږ یو عاجزانه ریکویسټ دی چې باید په دې خلکو باندې خدا را ترس وکړئ. د دې خلکو د زندګو سره چې کوم دی نو لوبې جاري دي، لکه روډ چې مطلب یو اهم ضرورت دی د هرې علاقې د هرې خلکو دپاره. هغه مین سهولت دې خلکو ته نشته. باقي من اسکول یا چې کوم دی هاسپټل دا خو ډېرې لرې خبرې دي، خو د روډ چې کوم عام معمولات زندګي چې په کوم باندې چلیږي نو هغه سهولت هم دوی ته نشته. او د دوی دونه سیریس مریض دی لکه دا مطلب د سار نه دوی راغستی دی او تر اوسه چې کوم دی نو دا راونه رسېدو خپل ځای ته یا د ده په وخت باندې علاج پکار دی. داسې دروازې ډېر زیات مریضان راځي، ډېر زیات خلک د دې په دې لارو کې پورته کېږي. لږې مریض چې دلته برابر ومي خو دوی چې هسپتال ته رسئ نو هغه دونه سیریس شوي چې هغه هلته ورسېدي نو هغه وفات شي. نو زمونږ د ټولو د دې ځای واکداران چې کوم دي هغو ته زمونږ دا عاجزانه ریکویسټ دی چې خدا را د دې ځای په خلکو باندې ترس وکړئ او د دې ځای چې کوم هغه کم د دوی حق دی، کم د روډ حق دی د دوی، کم د هاسپټل دی، کم د سکولونو دی، نو هغه دی ټول ترسره کړي. او تاسو په راتلونکي وخت کې د ووټ ستاسو څه پوزیشن دی؟ نو زموږ خو دا پوزیشن دی که نه دلته پکې د یو بل ګریوان شلو او سار چې لاړ شو ټیشن ته د ماښامه پورې وږي تږي ناست یو خو موږ وایو چې زما وټونه ډېر وشوې زما را ملګري او دی وایي چې زما راغلی وشوې دا بل وایي چې زما را وشوې که نه. نو د اوسه پورې موږ څه وینل ده لکه که نه نو اوس د دې نه خو پورته دا خبره ده که نه که 1000 وټونه دي که 1500 دي که زیات دي نو دا وټونه به موږ سیږدو او دا به موږ نه ورکوو. نو بالکل ستاسو خبرې سره زه ایګري یم چې لکه تاسو ووټ ورکوئ او چې کوم دی زمونږ په ووټ باندې او ستاسو په ووټ باندې چې کوم دی زمونږ ایم پی ایګان چې کوم دی هغه سلیکټ کېږي او زمونږ چې کوم ضروریات دي زمونږ ته چې کوم سهولت په ټول پاکستان کې خلکو ته کوم سهولیات دي هغه سهولیات موږ ته نه میلاویږي. خو د الله پاک نه موږ ټول دعا غواړو چې الله پاک دې په خپل رحم او کرم باندې دې الله صحتیاب کړي او په تاسو ټولو باندې د الله پاک خپل رحم وکړي ځکه چې انسانان خو په تاسو باندې سره رحم دا خو یو نه دی که نه دا خو زمونږ زندګي ده. زمونږ خو د پیدایش نه راواخله دغه دغه زمونږ نیمبولس دی او دغه مریضان پکې مونږ وړو او ژوندي وړو او جمړی راوړو. د دې غاړې ژوندي وړو بیا دا غاړې مړه ځکه هسپتال ته نه رسي. بل موږ په لارې خراب شو هوټل نه وي بل څه نه وي بل څه نه وي زله په خوشي ځنګلو کې روان یو که نه روډ نشتي بل څه نشتي که نه نو دا موږ ژوندي وړو بیا مړه راوړو لکه دغه کاسب دی چې هغه سپارو جو بل تیار جو هغه وړو جو زموږ دا کار دی. موږ نور څه زموږ حالات دغه شانتې دی. نو تاسو د خپلو واکدارانو نه څه لکه څه پیغام ورته موږ ورته دا پیغام کوو چې د الله دپاره راپاسئ موږ له سړکونه وباسئ که داسې معمولي لارې وباسئ چې ګاډي پیزي راځي یا موږ له یو هسپتال دلته دغه کوي که نه. ستاسو د ټایم راکولو ډېره زیاته مهرباني او الله دې په تاسو ټولو شانګلې والا او ستاسو په دې مریضانو باندې دې الله پاک رحم وکړي او الله پاک چې کوم دی تاسو د سختي اساني. آمین ثم آمین.